ننګرهار کې بشر حقوقو ریاست له لوري ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي مخنیوي په موخه غونډه وشوه. د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې بشر حقوقو ریاست له لوري ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په موخه غونډه وشوه چې پر مهال د ښځو اړوند ستونزې د حل په موخه تر بحث لاندې ونیول شوې. په دې غونډه کې د ولایت مرستیالې حبیبي کاکړ پر ننګرهار میشتو غږ وکړ چې د ښځو ژوند او حقوقو ته پاملرنه وکړي او د تاوتریخوالي په مخنیوي کې همکاري وکړي. په غونډه کې موضوع د ښځو د تاوتریخوالي مخنیوي موضوع وه چې په دې اړه ټولو مشرانو ویناوې درلودلې او البته د ښځو د تاوتریخوالي قانون او د تاوتریخوالي مخنیوي کمښت رابطه وې او دا غونډه نه بلکې دې ته ورته موږ نورې غونډې هم ولرو چې په غونډو کې به د تاوتریخوالي کمښت او مخنیوي غونډه به وي او شاعري به تاوتریخوالي کمښت او د ښځو پر وړاندې ستونزې او مشکلات ته به د پای ټکی کېښودل کېږي. د بشر حقوقو سرپرست حکمت الله امین وویل چې له نننۍ غونډې څخه یې موخه د ښځو اړوند ستونزو باندې بحث او د تاوتریخوالي مخنیوي په موخه د کمپاین پرانیسته ده. نن ګورې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جلال آباد سیمه ییز دفتر د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 14 ورځني کمپاین لپاره نننۍ غونډه دایره کړې ده او په دغه غونډې موخه دا ده چې څنګه وکولی شو په دغه ساحه کې یا د دغه دفتر د دغه ننګرهار ولایت یا د ختیځو ولایتونو کې چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کار کوي څنګه وکولی شو چې د ښځو پر وړاندې باندې د تاوتریخوالي مخنیوی وکړو. موږ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې باندې کار کوو او ډیر کار هم کړی دی چې موږ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راکمه کړو او د نننۍ ورځې هدف همدا دی چې دغه د ښځو د نړیواله ورځ چې ده د دې لپاره دغه د 14 ورځني کمپاین په هدف په موخه باندې موږ د ښځو د خشونت یا د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر باندې کمپاین وکړو. د حج اوقاف ورئیس قاري محمد داود مجاهد ویل چې د اسلام مبارک دین د هر مذهب زیات ښځو ته حقونه ورکړي او له کورنۍ څخه یې وغوښتل چې ښځو سره نیک چلند وکړي. د علما کرامو رول دا دی چې د علما کرامو مسؤلیت دا دی چې د ولس د ښځو په حقوقو د ماشوم په حقوقو د ګاونډي په حقوقو په مجموع کې د ټولې ټولنې په حقوقو باندې آګاهي ورکړي او خپل مسؤلیت په دې حق باندې الحمدلله تر اوسه ادا کړی دی خو لا هم زیات ادا کړي او دا زموږ مسؤلیت دی. د اسلام مقدس دین هر چاته خپل حق ورکړی دی او هغه حق دی چې هیڅ دیني نشي ورکولی. انسان ښځې ته په ډېر درنښت باندې کتلی دی. انسان د مېرمنې ته د مور خطاب کړی دی او هغه مور چې جامعه تکمیلوي، هغه مور چې د انساني ژوند تکمیلوي، هغه مور چې ټولنه تکمیلوي، نو دا د اسلام د مقدس دین حق دی چې د ښځې ته او مېرمنې ته ورکړی. په دې غونډه کې یو شمېر نورو ویناوالو هم د ښځو پر ژوند ستونزو اړتیاوو او په اړونده برخه کې په نورو مسایلو بحثونه او د حل لارې چارې وړاندې کړې.